په پوره 1200 ورځو کې جوړه شوې ټایټانیک کشتۍ صرف او صرف په 2 ساعتونو کې څنګه ډوبه شوه. کال 1912 د اپریل 10 تاریخ دا هغه ورځ و چې کله د دنیا تر ټولو ګرانبیه او عالیشانه کشتۍ یعنی ټایټانیک کشتۍ د خپل لومړي سفر شروع کولو ته بالکل تیار و. د کشتۍ سفر د 1912 د اپریل په 10 تاریخ د انګلند د ساوثهمپټن ښار څخه شروع کېدی، بیا د امریکا تر نیویارک ښاره پورې. د ټایټانیک کشتۍ مسافرین چې تقریبا 2200 کسان و کشتۍ ته پورته شوه او په لکهاوو نور خلک چې د ټایټانیک کشتۍ د لومړي سفر د شروع کولو سیل ته راغلي و د سمندر پر غاړه ولاړ او د کشتۍ سیل یې کوي. په هغه دور کې د ټایټانیک کشتۍ د جوړولو مصرف 7.5 میلیونه ډالر و چې په نن عصر کې تقریبا د 400 میلیونو ډالرو سره برابرېږي. د دې کشتۍ د کپتانۍ مسؤلیت د 18 کلن ایډورډ جون سمیت پر غاړه اخیستی و. دغه کشتۍ د جوړونکي کمپنۍ نوم وایټ سټارلین و. د دې کمپنۍ مشر په دې کشتۍ دونه غره و چې د ټولو خلکو مخ ته په عام محضر دا وویل چې دا یو انسینکیبل کشتۍ ده، یعنی دا یو داسې کشتۍ ده چې هیڅ کله به نشي ډوبه. السلام علیکم ورحمت الله. د حافظ حسن یوټیوب چینل ته یو ځل بیا ښه راغلاست. زه یم حافظ حسن او تاسو ګورئ حافظ حسن یوټیوب چینل. د ټایټانیک کشتۍ د جوړولو سلسله په کال 1900 کې شروع شوه چې تقریبا د 3 کلونو په موده او د 2000 کارګرانو په کومک سره پای ته ورسېده. دا د خپل دور تر ټولو لویه کشتۍ وه، د کومې چې 298 متره اوږدوالی او 53 متره جګوالی و. د دې کشتۍ عام ټکټونه په 10 ډالره او وی آی پی ټکټونه په 1.5 ډالره وه. د مارکیټینګ سره سم د دې کشتۍ ټول ټکټونه خرڅ شوه او اخر کار هغه ورځ راورسېدل چې دې کشتۍ په خپل لومړي سفر شروع وکړه. کپتان سمیت ته د کشتۍ د مالکانو د خوا امر شوی و چې په هر صورت باید دا کشتۍ د اپریل تر 18 تاریخ یعنی صرف په 9 ورځو کې د نیویارک ښار ته ورسیږي. دا ځکه چې دا د ټایټانیک کشتۍ لومړی سفر و او دوی غوښتل چې د ټایټانیک په ژر رسېدو سره دی په نړۍ کې یو نوی ریکارډ جوړ کړي. د همدې وجې څخه کپتان د کشتۍ رفتار د شروع څخه لا تیز کړی و چې تقریبا د کشتۍ رفتار په ساعت کې 40 کیلومتره و چې دا د ټایټانیک یوه لویه غلطي وه. د خپل لومړي سفر د شروع کولو څخه صرف 4 ورځې وروسته یعنی د 1912 د اپریل پر 14 تاریخ د نورو کشتیو د خوا ټایټانیک ته تقریبا 9 واره په اوبو کې د واورې د غرونو د خطر خبرداري ورکول شو. یعنی په کم سمندر کې چې دوی سفر کوي په هغه سمندر کې د واورې لوی غرونه موجود دي کوم چې دې کشتۍ ته تاوان رسولی سي. لیکن کپتان سمیت او د هغه ټیم دا خبر صرف نظر ګرځوي او د ټایټانیک رفتار نه کموي. کرا لمر پر ډوبېدو سو او شپه خوره سوه. د دغه شپې خاصه خبره دا و چې په دغه شپه د سپوږمۍ رڼا بالکل نه وه، د کوم په وجه چې په تاریکه کې مخ ته د یو شي لیدل ډېر سخت وه. د کشتۍ پر دغه لوړ ځای د کروز نصف په نامه یو ځای وي په کوم کې چې یو نفر د دې دپاره کښېنول کېږي چې مخ ته د یو حادثې د پېښېدلو څخه تر مخه لاندې کسانو ته خبر ورکړي. د شپې پر 11 بجې 9 دقیقې د فیزیک پیټ په نامه نفر چې په دغه کروز نصف کې ناست و هغه ناڅاپه ویني چې د کشتۍ مخامخ د واورې یو لوی غر پروت دی. ژر 3 واره زنګوله وهي تر څو لاندې خلک په خبر کړي او تلیفون راپورته کوي، لاندې افسر ته زنګ وهي او ورته وایي چې ژر تر ژره کشتۍ چپلاس ته کاټ کړي. لیکن بیخي ډېر ناوخته سوی و، صرف 1 دقیقه وروسته یعنی پر 11 بجې 40 دقیقې کشتۍ د غره سره ټکرېږي. The Titanic was a new breed of luxury liner. Titanic left port in Southampton, England. Among her passengers were many of the wealthy and influential. The band played the gayest tunes and American ragtime dances. The time was 11:40. The iceberg grazed the right side of the ship. And all of a sudden she lifted up quickly. Everything that was movable was going through her. I didn't think it was serious because I didn't think it was possible. A big ship like that could sink. It sank very quickly. د واورې دا غر هم کم کوچنی غر نه و بلکې دا غر په بره تقریبا 400 فوټه یعنی د فوټبال د یو میدان په اندازه و او په جګوالي کې د کشتۍ د کروز نصف سره برابرېدی. د څېړونکو د معلوماتو په اساس دا غر تقریبا 1.5 میلیونه ټنه وزنداره و. د واورې د دې غره سره د ټایټانیک د بو حصه ټکر سوې وه. اوس بو کومه حصه وي په کشتۍ کې؟ په دې عکس کې تاسې وینئ دغه حصې ته بو حصه وایي. دغه ځای د واورې د غره سره تقریبا 10 ثانیې کش سو، د کوم په وجه چې په کشتۍ کې سوري پیدا سوه او اوبه کشتۍ ته په ننوتو سوې. د پیښې څخه څه ګړی وروسته کپتان سمیت او د کشتۍ ارکیټیکس توماس انروز ژر وکتل چې کشتۍ ته د دې پیښې څخه څونه تاوان رسېدلی دی. د کتلو څخه وروسته دوی حیران سوه چې دا کشتۍ خو نوره پر ډوبېدو ده. دوی دا فکر کوي چې دا خو نه ډوبېدونکې کشتۍ وه، دا څنګه پر ډوبېدو سوه. په شروع کې مو ویلي وه چې دې کشتۍ ته نه ډوبېدونکې کشتۍ ویل سوې وه ځکه چې د دې کشتۍ د جوړښت سیستم ډېر قوي و او د قویتوب یې 2 وجې وې. اوله وجه دې کشتۍ ډبل بوټم حل درلودلی. حل د کشتۍ بدنې ته ویل کېږي. د ډبل بوټم حل مطلب دا دی چې د کشتۍ پر بدنه 2 لیرز لګېدلي وي. مطلب که د کوم ټکر په وجه اول لیر مات هم سي خو دوهم لیر کشتۍ ژغورلی سي. او دوهمه وجه د کشتۍ دغه ټوله بدنه پر 14 مختلفو منزلو باندې تقسیم وه. اوس نو که د کشتۍ د بدنې د دغو 14 منزلو څخه 4 منزله د کوم ټکر په وجه د اوبو څخه ډک هم سي بیا هم کشتۍ ژغورل کېدای سي. لیکن د غره سره د کشتۍ بغل ټکر سوی و. مطلب هغه کم ډبل حل چې لاندې و هغه بیکاره او بې فایدې سو ځکه د کشتۍ پر بغل خو ساده اوسپنه وه. او دوهمه خبره دا چې د کشتۍ د خوږ دونه ډېر
ډیر و چې د کشتۍ د بدنې د هغه 14 منزلو څخه 6 منزله در مخله د اوبو څخه ډک شوي وو. د 6 منزلو د اوبو څخه د ډکوالي مطلب و چې نور نو دا کشتۍ نشي ژغورل کېدای. د ټکر څخه شل دقیقې وروسته تقریبا د شپې پر 12 بجې کپتان د ورلس ماشین کنټرولونکي ته امر کوي چې د کومک غوښتلو سیګنل دی پر رادیو جاری وساتي. د ورلس ماشین کنټرولونکي جیک فلیپس مسلسل د کومک سیګنلونه پر رادیو باندې استول شروع کړه. دا ځکه چې کېدای شي شاوخوا کومه کشتۍ موجوده وي او کومک کولو ته راسي. تقریبا شل دقیقې وروسته په سمندر کې د آرامس کارپیټیا په نامه کشتۍ چې ټیټانیک ته نږدې و د هغې کشتۍ کارپیریټر دغه سیګنلونه کشفوي او پر رادیو باندې د ټیټانیک د کارپیریټر سره خبرې کوي. د دې څخه وروسته د هغې کشتۍ کپتان امر کوي چې کشتۍ د ټیټانیک پر طرف در روانه کړي. اوس مشکل دا و چې دغه کشتۍ تقریبا 100 کیلومتره د ټیټانیک څخه لیرې وه. مطلب که دغه کشتۍ په خپل ټول رفتار سره را روانه هم سي بیا هم تقریبا پر رسیدلو کې 3.5 ساعته وخت نیول کیږي. په دې وخت کې کپتان سمیت امر وکړي چې ژر تر ژره په کشتۍ کې موجوده خلک د لایف بورډ کوچنۍ کشتیو په واسطه سمندر ته کښته کړي. لیکن مشکل دا و چې په کشتۍ کې د ټوټل 2 دانې لایف بورډ کشتیو ځای و، مګر د بې پرواهۍ په وجه یې صرف 10 دانې لایف بورډ کشتۍ ور اچولې وې. مسافرین و 2200 کسان او کشتۍ وې صرف 10 دانې. د شپې تر 1 بجې پورې د کشتۍ مخکینۍ حصه د اوبو څخه ډکه سوه او د دروندوالي له امله په اوبو کې ډوبه سوه او د شا حصه یې راپورته سوه چې دې کار مسافرین ډېر سخت وبېرول. هرې خواته شور، ځغاستې او وارخطایي سوه. هر چا غوښتل چې تر لایف بورډ کوچنیو کشتیو پورې دې ځان ورسوي. پر 2 بجې او 15 دقیقو باندې اخري کشتۍ سمندر ته کښته سوه چې په دې وخت کې یوه بله غلطي سوې وه. د ډېر وارخطایي په وجه یې کشتۍ سمې نه وې ډکې کړې، بلکې څه محدود خلک یې په کشتۍ کې کښېنولي وه چې اکثریت یې کوچنیان او ښځې وې. یعنې په موجوده 10 دانې کوچنیو کشتیو کې تقریبا 1200 کسان ځایېدل، خو دوی صرف 200 یا هم تر دې یو څه زیات کسان په کشتۍ کې کښېنولي وه. په ټیټانیک کشتۍ کې اوس هم 1500 کسان پاته وه. پر 2 بجې 18 دقیقې د ټیټانیک کشتۍ ټوله څراغونه د شاټۍ په وجه بند سوه. پر 2 بجې 20 دقیقې د عیني شهیدانو په وینا کشتۍ پر میز 2 ځایه سوه او کرار په ډوبېدو سوه. د ټولې کشتۍ په ډوبېدلو کې پوره 2 ساعته او 40 دقیقې وخت ونیول سو. په پاته 1500 کسانو کې ځینې د کشتۍ سره یو ځای ډوب او مړه سوه او کومو کسانو چې اوبازي زده وه هغه د شدید یخ په وجه مړه سوه. یوه بله خبره هغه دا چې د اوبو د یخوالي درجه په هغه شپه -2 سانتیګریډه وه. مطلب که مسافرین اوبو ته غورځېدلي هم وای بیا هم د ژغورنې هیڅ امکان نه و، ځکه چې انسان په دونه کم ټمپریچر کې تر 10 دقیقو زیات ژوندی نشي پاتېدلی. سهار چې کله آرامس کارپیټیا کشتۍ راورسېدل نو ډېر ناوخته سوی و. صرف هغه کسان یې وژغورل چې په لایف بورډ کوچنیو کشتیو کې ژوندي پاته سوي وه او پاته 1500 کسان په سمندر کې د شدید یخ په وجه مړه سوي وه. ویل کېږي چې د مړه سوي خلکو تعداد تر 1500 څخه هم زیات و، ځکه هغه کسان چې د کشتۍ د خادمانو ملګري یا هم قریبان وه د ټیکټ بغیر کشتۍ ته ختلي وه. په پاته سوي ژوندي کسانو کې اکثریت کوچنیان او ښځې وې. کپتان سمیت چې خپل ټول وخت په کشتۍ کې د خلکو په ژغورنه کې تیر کړي، ډېر خلک وایي چې دی هم په اوبو کې د شدید یخ په وجه مړ سو او څوک بیا وایي چې ځان یې په مرمۍ وویشتی. امید لرم چې دا ویډیو به مو هم د خوښې وړ ګرځېدلی وي. ویډیو لایک او چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ. بیا به سره وینو په یوه بله شانداره ویډیو کې. د الله په امان. السلام علیکم.